نن د دروي ولسوالۍ لپاره نوې اډه د زابل مرستیال والي له لوري د پټۍ په پرې کولو سره رسماً پرانیستل شوه، چې نن د همدې مراسمو پر مهال یو شمېر مسؤلینو او عامو خلکو هم حضور درلود. د دې اډې په پرانیستلو سره به سلګونه کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمینه برابره شي. پر همدې مهال مرستیال والي وویل چې د دایچوپان، ارغنداب، میزان ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلوونکي د تمځای د نشتون له کبله له ډېرو ستونزو سره مخ وو، چې موټرو یې په کلات بازار کې هم ګڼه ګوڼه ډېره کړې وه، چې د دې اډې په جوړولو سره به د کلات ښاریان او په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ وګړو ته اسانۍ رامنځته شي. په دغه اډه کې تقریبا 400 شاوخوا دوکانونه دي چې هر دوکاندار په خپل بخش کې او خپل هغه کې د یغه ضرورت وړ شیان چې دی هغه دلته راوړي دي او ایښي دي او ولسونه له دې نه استفاده کوي. دغه افتتاح د میزان اډې په نوم باندې دلته افتتاح وسوله چې تقریبا د درې ولسوالیو دایچوپان، ارغنداب او میزانه د درې ولسوالیو څومره ترانسپورټ ته او د دې څومره موټران دي او تګ او راتګ کوي همدلته به د سټاف کوي دریځي به. د دې ترڅنګ د دې ولسوالیو اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د دې تمځای په جوړولو سره خوښ دي. تر ډیره حده پورې په دې ځای خوشحاله یو چې د اډه فعاله سوه او د ولایت دپاره خدمت ده او په بازار کې اوساګلوي سوه ډېره. په دې اډه موږ داسې خوشحاله یو چې د ټکر وسه وواتو، ځای مو معلوم سو، مسجد سته، اوبه سته، لمونځ مو په جامه یې. د یادونې وړ ده چې د همدې اډې لپاره دا وخت د ښاروالۍ له لوري 400 بابه هټۍ جوړې شوي چې د مسجد او پاکو اوبو سیستم هم پکښې موجود دی.